بسم الله الرحمن الرحیم. د هرات ملي ټلویزیون معزز لیدونکو په سلامونه مو هرکلی کوم. نن یمه یکشنبه د 1445 هجري سپوږمیز کال د محرم الحرام د میاشتې 26 نیټه ده چې د 1402 د زمري د 22 نیټې سره برابره ده. ستاسو پام د دې مهال خبري ټولګي ته راګرځوم. په سر کې د څو خبرونو سرټکي. په اومه ناحیه کې د یو سړک د پخولو چارو پیل. دغه سړک د 5 میلیون افغانیو په لګښت د ښاروالۍ د لوري جوړیږي. د زمري 24مې د نمانځنې په اړه د ناستو ترسره کېدل. د اطلاعات او فرهنګ رئیس د لوري په دې اړه ناستې ترسره شوي دي. او د امنیتي ځواکونو د لوري د نشهیي توکو د پلور په تور د 10 تنو نیول کېدل. دغه کسان د هرات د بیلابیلو سیمو څخه نیول شوي دي. او اوس هم پام وکړئ بشپړ خبرونو ته. د هرات په اومه ناحیه کې د خواجه محمد کاتب ګذر اړوند سړک د جوړېدو چارې د 600 مترو اوږدوالي او 10 مترو سور په درلودلو سره پیل شوې. د هرات ښاروالۍ د مسؤلانو په وینا د دې سړک د جوړېدو لګښت 5.5 میلیون افغانۍ دی چې د ښاروالۍ د لوري ورکول شوي دي. دغه سړک به د 3 میاشتو په اوږدو کې ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. د دغه سیمې یو شمېر اوسیدونکي د دې سړک د پخولو څخه خوښي څرګندوي او وایي په دې اړه یې کلونه انتظار ایستلی دی. د هرات په اومه ناحیه کې د خواجه کاتب ګذر سړک د پخولو چارې پیل شوې. دغه سړک د ښاروالۍ د بودجې څخه د 5 میلیون افغانیو په لګښت د 3 میاشتو په اوږدو کې جوړیږي. دا سړک به 600 متره اوږدوالی او 10 متره پلنوالی لري. د دې پروژې طول دی 600 متره او عرض دی 10 متره او قراردادي شرکت افغان استم دی او د دې پروژې لګښت دی 15 میلیونه او 4 لکه افغانۍ او په مدت ان شاء الله په 3 میاشتو کې به ان شاء الله تکمیل ته ورسیږي. د ښاروالۍ مسؤلینو دا راز ویلي چې د روان کال د بودجې څخه نیمه د ښار دننه سړکانو د تر شاتګ او پخولو لپاره ځانګړې شوې ده او په راتلونکو کلونو کې به د ښار په ناحیو کې ډیری پروژې په نظر کې ونیول شي. کارهایی که مربوط به شهرواری است و شهرواری انشالله به رسیدگی میکنه و ای کاش بودجه ما بیشتر از این بود که بیشتر کار میکردیم ولی الحمدلله باز هم گفته میتونم که ما امسال زیاد پروژه را علاوه بر این پروژه خرد ما 4 سرک بزرگ یعنی شهرام که بیشتر از 50% بودجه ما را بر ازای اختصاص دادیم. اگر او را سرکای شهرهای بزرگ کلان در پلان نمی داشتیم باز می تاستیم که ما در نواحی به حساب داخل ناحیه کار بیشتر انجام بدیم. په همدې حال د سیمې یو شمېر اوسیدونکي د دې سړک د پخولو د کار څخه خوښي څرګندوي او وایي په کلونو انتظار و چې دغه سړک پوخ شي. متاسفانه به اون رژیم سابق که بود ما چندین بار درخواست دادیم، ایتا را آوردیم، تهیه مراحل کردیم، اسناد تهیه مراحل کردیم. متاسفانه برو کاغذ بود، هیچ نوع عملی که برو عملی کار کنن اجرات نشد و خوشبختانه با آمدن امارت اسلامی ما درخواست دادیم مجددا و نام درخواستمون لبیک گفتن و پلان امسال پروژه را شامل پلان کردن و این پروژه ان شاء الله امروز که ما شاهد افتتاحیه از هستیم که بخیر جامعه عمل پشت به کار شروع شد. برای حفاظت از این خواستم از مردم اینه که کوشش کنم که حفاظت از این کنم. اگر امروز شهرولی آمده این پروژه برای ما افتتاح کرده و شروع به کار کرده و وظیفه ما از این بعد شروع میشه که برای حفاظت از این پروژه ان شاء الله کوشش کنیم، نهایت کوشش کنیم که ان شاء الله بتونه پایدار بمونه. امیدوار هستیم که سرک بخیر افتتاح شه، این پروژه ها بیشتر افتتاح بشه و ان شاء الله روان کار پیش بره. دا په داسې حال کې دی چې د هرات ښاروالۍ ادارې د ښار د ښکلتیا او خلکو ته د اسانتیاو برابرولو په موخه لا ډېرې پرمختیایي پروژې تر لاس لاندې نیولې دي. د زمري 24مې د اسلامي امارت د بریا په مناسبت د ناستو په دوام د هرات د اطلاعات او فرهنګ رئیس د رسنیو خاوندانو او یو شمېر خبریالانو سره لیدنه وکړه. د هرات د اطلاعات او فرهنګ رئیس وایي د دې نه مخکې هم د دغه ادارې د کارکوونکو سره ناسته ترسره شوې ده او موخه د زمري 24مې ستر مناسبت په اړه د نظرونو تبادله وه.
په دې ناسته کې ځینو خبریالانو او د رسنیو خاوندانو د دې ملي مناسبت په اړه خپل لیدلوري وړاندې کړه. مولانا نعیم الحق حقانی په دې اړوند د سیمه ییزې ادارې د مشرانو سره هم د ناستو خبر ورکړی دی. مجالس ما بیشتر به خاطر یک برنامه ملی به خاطر پیروزی امارت اسلامی افغانستان در دومین سالگرد است که ما دیروز با کارمندان اطلاعات و فرهنگ در داخل داشتیم. امروز با رسانه ها داریم و با اداره محلی هرات مقام محترم ولایت جناب شیخ صاحب و سایر اراکین ذی دخل انشالله قرار است که یک محفلی با مناسبت ایام پیروزی داشته باشیم و همچنین انتظار است که رسانه ها هم بحث و تحلیل های خود داشته باشه. یک افغانستان چگونه شد که این گونه شد و از زوایای مختلف دستاوردها را بحث بکنه. بعضی مسائلی که نیاز به واکاوی داره رسانه ها در این روزا تبلیغ بکنه تا مردم ما در یک آگاهی عامه و در یک اطلاعاتی که نیاز داره مردم قرار بگیره. د کرخ ولسوالۍ د زرغون ښارګوټي او ریګریشن سیمو د بېځایه سوو د سروې پروسه په هرات کې پیل شوه. په یادو سیمو کې د سروې چارې د نجات نړیوالې کمیټې د سروې ټیمونو د لوري د هرات د کډوالو او راستنېدونکو چارو د ریاست تر نظارت لاندې پیل شوه. په دې پروسه کې چې 4 ورځې دوام درلود 450 کورنۍ سروې شوي دي چې په نظر کې د دغه شمېرې څخه 200 ډېرو بېوزلو کورنیو سره د هغه مؤسسې د لوري مرستې ترسره شي. د هرات امنیه قومندانۍ د لوري یو تن د هستوګنې کور څخه د غلا په تړاو ونیول سو. د هرات امنیه قومندانۍ د 12مې امنیتي حوزې منسوبینو د یو کشفي رپورټ پر بنسټ د دغه حوزې د مربوطاتو څخه د یو کور څخه د توکو د غلا په تور دغه کس نیولی دی. د کس د دغه کور څخه 2 ټلیفونان، یوه جوړه غوږوالي او یوه اندازه نقدي پیسې نیول سوي دي. یا توکي د اسنادو پر بنسټ د هغو خاوند ته سپارل سوي دي. او 10 تنه د اسلامي امارت ځواکونو د لوري د نشه یي توکو د پلور په تور نیول سوي دي. د هرات امنیه قومندانۍ د نشه یي توکو په وړاندې د مبارزې مدیریت د څو عملیاتونو په ترڅ کې 10 تنه د هرات په بېلابېلو سیمو کې د نشه یي توکو د پلور په تړاو نیولي دي. د کسانو ته نسبتي دوسیې بشپړې او عدلي او قضایي ارګانونو ته سپارل سوي دي. او اوس هم پام وکړئ د سبا ورځې د هوا حالاتو ته. ګرانو دوستانو د ما سلامونه ومنئ، شپه مو په خیر. اوس هم پاملرنه وکئ د سبا ورځې د هوا حالاتو ته. دوشنبه هرات شهر المر 11 درجه 2 اشپالس، غوریان المر 11 درجه 2 اتلس، کراخ المر 11 درجه 2 14 او پشتون زرغون المر 11 درجه 2 اشپالس. محترم لیدونکو دا خبرونه اوس هم په پای کې یو ځل بیا د څو خبرونو سرټکي. په اومه ناحیه کې د یو سړک د پخولو چارو پیل. دغه سړک د 5 میلیون افغانیو په لګښت د ښاروالۍ د لوري جوړیږي. د زمري 24مې د نمانځنې په اړه د ناستو ترسره کېدل. د اطلاعات او فرهنګ رئیس د لوري په دې اړه ناستې ترسره شوي دي. او د امنیتي ځواکونو د لوري د نشه یي توکو د پلور په تور د 10 تنو نیول کېدل. دغه کسان د هرات د بېلابېلو سیمو څخه نیول شوي دي. محترم لیدونکو دا و د دې مهال خبرې ټولګه چې ستاسو قدرمنو حضور ته وړاندې شوه. تر بیا مو په لوی او بښونکي الله سپارم. هر چیرې چې یاست خوشحاله شبي ولرئ.